بل پورې خندا کول ډېر د ناروا کول ژوند په دې کې تیر شولو نن کول سبا کول دا دی لکه اور اوبه ښکلي او وفا کول دلته مینه داسې ده سم لکه ګناه کول ځان له هسې کار کتل نن سبا نسیا کول نه کیږي ابشاره اوس خس یقین پچا کول. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو د خپل روح خپل کور به حمید الرحمن همدرد لخوا په دلو سلامونه قبول کړئ. هیله ده چې په صحت به کامل یې. د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن ستاسو سره د یو داسې شخصیت پیژنګلو کول غواړم څوک چې د پیدایشي او خوندورې شاعرۍ سره د ډېرو خصوصیاتو څښتن هم دی او په ډېر کم عمر کې ځان له یو ځانګړی مقام پیدا کړی دی. ظاهره ده چې د ډېرو ملګرو به ورسره د سوشل میډیا د لارې ملاقاتونه هم شوي وي او ډېرو خلکو به یې د FM 96 یعنی 96 خوازخیرې د لارې غږ هم اورېدلی وي. یقینا چې زما په خوښو شاعرانو کې یو دا شخصیت هم دی د سوات خوازخیلې شین سره تعلق لرونکی زلمی ښاغلی ابراهیم ابشار صاحب راسره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې تشریف فرما دی. د دوی نه به خوندور کلامونه اورو. هیلې ده چې خوښ مو شي. ابشار صاحب د وخت راکولو مو یوه نړۍ یو جهان مننه کوم او مشال ټي وي ته په راتګ درته هرکلی ویم. ستاسو هم همدرد صاحب یو جهان مننه چې تاسو موږ په خپل مشال ټي وي ملغلرې پروګرام کې ځای راکو درناوی راکو او موږ دلته کې راوبلل د خپلو سامعینو سره د کتونکو سره اورېدونکو سره تاسو موږ معرفي کړل. نو ستاسو هم یو جهان مننه شیخ آباد اوسئ. ابشار صاحب که یو خوا موږ وګورو د دریم جماعت نه تاسو باقاعده او معیاري شاعري کوئ دغه اړخ ته مو دومره په کم عمر کې پام څنګه راغی؟ همدرد صاحب بعضې شاعران چې څنګه چې تاسو خبره وکړه پیدایشي شاعران او زه به هم خپل زما د شاعري دغه به زه هم داسې وګڼم چې زه پیدایشي شاعر یم. یو وجه دا ده څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دې طرف ته ستاسو فکر څنګه راغی شاعري طرف ته. نو زه چې کله په دویم دریم څلورم کلاس کې به وم نو هغه وخت نه د کتابونو د لوستلو سره زما بې انتها شوق و او شکر دی په خپل کلاس کې یو ښه سټوډنټ هم یو ښه طالب علم هم او د پښتو کتابونه مې هسې تش د خپل د ریډینګ د پړای دپاره چې کوم دی دا یې د مضبوطولو لپاره به مې کاته. افغاني صاحب کتابونه رحمان بابا خوشحال خان خټک داسې دا زما سره دا فطرت دی جی بلکل. نو هغې کې دا شاعري ما کته نو بیا زما ذهن د یو خیال راغی چې مطلب دوی دومره ښه شاعري کوي او کولی شي آیا زه په دې باندې کوشش ونه کړم زه به کولی شم که به نه شم. نو هغه کوشش و چې بیا ما په خپله باندې شاعري په میدان کې قدم کېښودو او شاعري چې کوم دا ما باقاعده شروع کړه. ابشار صاحب د شاعري آغاز مو د کومې ټولنې یا تنظیم نه کړی دی؟ نو ظاهره خبره ده 2007 او چې نو په دې علاقه باندې خو یو خو دا و چې ما ته پته هم نه وه خو چې ما ته کوم هدف پورې پته و نو مشال ادبي ټولنې چې کوم هغه هغې ته نن سبا د مور درجه حاصله بلکل جی بلکل ډېر ښه شاعران چې کوم دي هغه دې ټولنې پیدا کړي او زه په خپله هم په دې ټولنې کې اولنی بنیادي رکنیت چې کوم دی ما په دې ټولنې کې کړی و او تقریبا 2010 پورې موږ په دغه ټولنې کې وو. ټیک دی جی. موجوده کوم تنظیم سره اړیکې ساتي؟ جو موجوده خو مطلب د ستار ادبي ټولنې سره زموږ اړیکې دي او بل ادبي هلې ځلې لږې ډېرې کمې دي نو په دې وجه باندې مصروفیات لږ سیوا دي نو په دغه بنیاد باندې اکثر ټولنې دومره ټایم نشو ورکولی خو بیا هم کوشش کوو چې دغه ملګرو سره زموږ هغه انټریکشن او تعلق برقرار پاتې شي. د ملک صورتحال ډېر ګډوډ دي نه سیاسي چا سره اړیکې ساتئ که نه پارټي وغیره؟ نو همدرد صاحب
زه په خپل شاعر چې کمینو مطلب د یونیورسلی بالکل جی د هر څه د قامي بالکل د قامي دا زما د زړه خبره ده او جاونو زم چې د ځان د ټولنې پورې محدود نه ساتي یو پارټي پورې محدود نه ساتي زه په خپل تر اوسه پورې یو سیاسي پارټي چې کوم دا کې مې نس شمول پټه نظریه به مطلب خو بالکل زړه کې به مې سن صحیح په یو منشور او د یو دغه په بنیاد باندې خو مطلب څه باقاعده چې کوم د شمولیت مې په پارټي کې نه کړو اصل د چا کارت د پارټي شته غوره خبره ده یقینا د زمانه هم یو سوال شوی ما هم دا جواب ورکړم چې فنکار او شاعر دا یونیورسل دی دا د قام دی نو په دغه وجه باندې به د ځان په یوې سیاسي ګوند پورې تړي نه که فرض که تړي نو خپله نظریه د ځان له پټه ساتي خو قام ته د کم از کم نه درکړي نن سبا زموږ د پاکستان په سیاستو کې موږ وګورو ټول وغیره وغیره بېعزتي پکې د حد نه سیوا ده نو دغه وجه ده چې شاعر له فنکار له پکار دي چې د خپله نظریه پټه ساتي خو البته په ډاګه کوي نه چې کم از کم دومره چې په عزت پاتې شي کار روزګار څه کوي جو د پیشې نه خو شکر الحمدلله چې کومه پیغمبري پیشه ده استاذي ده د هغې سره معلمي او په ګورنمنټ میډل سکول بارګن کې چې کوم دی د سیټ استاذ په تور باندې خپل خدمات ورکوم او نور خو بس ټیوشن یې ورسره کوو او نور چې کوم د ژوند سره تړلې چې څه مخې له راځي جو کوو ورسره شاعرانو کې چا نه متاثر دی شاعرانو کې ظاهره خبره ده زموږ چې کوم مطلب قومي شاعر دی خوشحال خان خټک زموږ دی د پښتو ژبې خو بیا مطلب په اوسني دور کې چې کوم شاعران دي نو روغاني صاحب چې دی هغه زما د خوښې شاعر و ځکه چې دا شاعري د قام چې کوم ستونزې وي هغه پکې په ښه طریقې سره مخې ته راوستي او هایلایټ کړي وي او په ښه مطلب په ښکلې طریقه په طنزیه لهجه کې هغه د خلکو هغه پټې پټې خامیانې په ګوته کړي وي چې په طنز او مزاح کې پتن مزاح کې نو هغې شاعري چې کوم ده د هغې ځان خپل یو حیثیت او مقام دی او د هغې نه زه ډېر زیات متاثر یم بیا په موجوده شاعرانو کې چې دی اکرام الله ګران صاحب چې کوم ادم خدای پاک د هغوی درجات بلند کړي اوچت کړي هغوی هم پښتو په شعر کې ډېر زیات مطلب ښه کردار ادا کړی دی او ډېر ښه مطلب د پښتو چې کوم لمر د هغې ته ښه غزل او ښه شاعري چې کوم ده ډالۍ کړې ده شاعري خو څنګه چې همدرد صاحب مونږ ووایو ډېر ښه شاعران شته او سوشل میډیا چې کوم دی ډېر شاعران چې کوم دی هغه او برسېره کړي دي داسې پټې پټې هیرې چې کوم دی مخې ته راغلي دي خو بیا هم مطلب زیاتره زموږ چې کوم د شاعرانو هغه ټرنډ دی هغه دا دی چې زموږ بازاري شاعري فیسبوکي شاعري فیسبوک خو اوس مونږ د شاعري فیسبوک له ورکوو خو په دې کې ښه سنجیده او پوه خلک هم ناست دي خو زموږ زیاتره دغه ټایپ شاعري چې کوم ده هغه ډېره زیاته خوښه او هغه پروموټ کوي هم او هغه ګوري هم خو چې کم سنجیده شاعرانی کم پوه شاعرانی او چې کم د شاعرۍ په رموزو باندې پوه وي کنن چې هغې نه څوک دومره اوري او نه یې ګوري نو مطلب مونږ کې سنجیده خلک یا سنجیدګي یې ګوټې کمه ده ډېره کمه دا مینوال به د کلام اورېدلو هم تمه ساتي شوق به لري نو کوم یو کلام به مینوال سره شریکول غواړي همدرد صاحب دا یو لنډ بهار تازه لنډ بهار کې خو ماشاءالله ستاسو ډېر لوی دغه دی او زما خوښېږي هم د لنډ بهار ډېر او د ډېرو ملګرو خوښېږي جی دا یو غزل دی بېقراره زندگی ده بېقراره زندگی ده بېقراره زندگی ده بېدیاره زندگی بېدیاره زندگی ده واه او مرګه دغه دی در رسم واه مرګه دغه دی در رسم بس په لاره زندگی بس په لاره زندگی ده ډېر ښه ډېره بیا مرګه دغه دی در رسم بس په لاره زندگی ده واه او نه د ځان او نه د بل شوم نه د ځان او نه د بل شوم نه د ځان او نه د بل شوم څه بېکاره زندگی ډېره ډېر نه د ځان او نه د بل شوم څه بېکاره زندگی ده او ما پردیس کې تېره کړې ما پردیس کې تېره کړې ستا د پاره زندگی ده ما پردیس کې تېره کړې ستا د پاره زندگی ده او په غني وطن زمونږه په غني وطن زمونږه په غني وطن زمونږه خوارزاره زندگی ده خوارزاره زندگی ده د هډوکو په پنجره کې د هډوکو په پنجره کې راهیساره زندگی ده ډېر ښه او ته ابشار را سره یې ته ابشار را سره یې مزیدار زندگی ده واه 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 ډېر ښه ډېره خراب د دې ښایسته وطن حالات نه دي نو څه دي
خراب د دې ښایسته وطن حالات نه دي. نو څه دي؟ د هر سړي په ژوند کې مشکلات نه دي. نو څه دي؟ چې ګورو نو ډاکې اغواکاري او قتل عام دی. چې ګورو نو ډاکې اغواکاري او قتل عام دی. جرمونه په هر لوري دلته زیات نه دي. نو څه دي؟ ډېر ښکلی. او احساس مې سماعت ته د خوږوالي وربخي. احساس مې سماعت ته د خوږوالي وربخي. جانانه په خبرو کې د شات نه دي. نو څه دي؟ واه ډېره. او فریاد کوي خو څوک یې د فریاد اورېدو نشته. فریاد کوي خو څوک یې د فریاد اورېدو نشته. خواږه پښتانه هر ځای کې میرات نه دي. نو څه دي؟ ډېره. او کچکول په لاس په هر ملک پسې ګرځي چې بادشاه شي. کشکول په لاس په هر ملک پسې ګرځي چې بادشاه شي. عادت حکمرانان مو په خیرات نه دي. نو څه دي؟ او چې نوم د جانان واوري شي او تره په جړا شي. چې نوم د جانان واوري شي او تره په جړا شي. د مینې په هغې باندې جنات نه دي. ډېر ښه. نو څه دي؟ او سوچونه بربادي مو مشغوله د بل انسان ده. سوچونه بربادي مو مشغوله د بل انسان ده. په ذهن کې پراته مو خرافات نه دي. نو څه دي؟ او په دومره ډېرو خلکو کې پتا باندې مین شو. په دومره ډېرو خلکو کې پتا باندې مین شو. ابشار یاره دا د کرامات نه دي. نو څه دي؟ ډېر ښکلی، ډېر ښه، ډېر الله، ډېر خوندور. اجي مینهوالو، لکه څنګه چې ما وړاندې ویلي چې ابراهیم افشار صاحب زما په خوښو شاعرانو کې یو هم دی. تاسو هم د دوی خوندورې ګټورې خبرې، خوندور کلامونه واورېدل. هیله ده چې ستاسو به هم خوښ شوي وي. هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل لور حمیدالرحمن همدرد او ابراهیم افشار صاحب ته اجازه ورکوئ. په لوی الله مسپارم د خدای په امان.